او نن سبا چې کوم خوبونه دي نو دې کې رښتیا هم شته او دې کې دروغ هم شته. خوب په درې قسمه وي. خوب په څو قسمه؟ درې. کم کم دي؟ یو شیطانی، یو رحمانی د الله طرف نه، او دریم حدیث النفس چې ته څه سوچ کې ته خوب کې راځي او ته شپې وده کېږي که نه، او کیلې او ښځه او بچی او کیلې اکثر خوب کې ته کیلې کې ګرځي نو دغه تا سوچ کړی دی بس هغه ته راغی کله شیطاني او په دې خوبونو پورې دومره نښلی یم لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوالی و کس راغی وی سر مې نیولی او سر رانه پرې کړی شوی و هغه وایي ګوره د شیطان تاسو پورې خاندي تاسو یې څه له ځان پورې خاندوئ دا څه خوب دی بعض وی غره ته وختم او راټوپ مې و راټوپ مې نه شو ویلی چغې مې ویلې چغې مې نه شو ویلی ما پسې یو پیر یو کس راغی څو څو پیرې ما ته د خوب تعبیر ما لکه د خوب تعبیرونه زه نه وباسم موږ سره ټیم نه او دا به د خوب تعبیر یې معمولي خبره نه ته ما ته ووایه دا به ته پوښتنه کوې د چا چې را خوب لیدلی د سهال دی سهال نه دی خیر دوه درې پیرې راته ووایي بیا ورته ما ویې وایه وایي زه اکثر الوزم په هوا کې وایي زه دا خوب وینم زه پکې الوزم هغه ټیم زمونږ قدرمن والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راووري او الله یې د هغه نه راضي شي هغه ولاړو ما سره نو دې چې ما ته دا خوب وي موږ د جومات ته راوړو منزل نه هغه ورته دا خو مزې دي سته بې ټکټه ته سیلونه کې یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي موږ ټکټونو پسې ګرځو چې ټکټ والو په هوا والوځو ته دومره خوش قسمت یې نو اوس دا څه خوب دی ته پسې ګرځي زه په هوا کې الوځم د دې ماله تعبیر راوباسي بعض وی بالا را پسې راغلو سر یې رانه پرې کو سر مې ترخ کې نیولی او منډې مې وهلې وی شیطان په ځان پورې مه خندوئ هغه خوب چې مناسب وي انسان ته یادي مزیدار خوب وي د هغې د تعبیر سړی معلومات وکړي د دې سړي نه معلومات وکړي چې په یقین چې د سره علم دی کې څه حرج نشته